یوه ورځ جبرائیل علیه الصلاة وسلم نبي علیه الصلاة وسلم ته وفرمیل، ورته ویلې په دې ځمکه اسمانونو او دریابونو کې چې څومره کائنات دي، څومره ژوي دي، څومره انسانان دي او څومره الوتونکي دي، دا ټول زه شمېرلی شم. که دا سمندر وای ټوټه ټوټه شي، قطره قطره شي، دا هم زه شمېرلی شم. دا غرونه ټوټه ټوټه شي، دا هم زه شمېرلی شم. خو هغه کس چې د جمعې په شپه په تا باندې درود شریف وایي، د هغه سړي اجر او ثواب زه نشم شمېرلی. زه د هغه سړي د اجر او ثواب له شمېرلو څخه عاجزه یم. نو راځئ چې موږ تاسې هم د جمعې په شپه په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف عام کړو او هرې جمعې په شپه موږ تاسې په نبي علیه الصلاة وسلم باندې درود شریف ووایو. الله عز وجل زښته ډېر اجرونه ورکوي.